سلامونه د هادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې ټول به راته راکړه روغ به یاست د صحت په جامو کې به یاست قدرمنو دوستانو د ډېرې مودې وروسته یو دانه ښه ښایسته خپرونه مو درته چمتو کړې ده نو هرات ترکمن رستورانت رابوسو نن د هرات ترکمن رستورانت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو چې پخېږي څنګه دا نوم ورته ټاکل شوی دی دا ټول به تاسو ته ووایو او ادرس خو نو د شیطان چوک څخه چې د ډنډ چوک خواته ځئ بس نو د فیروز سالون پر مخامخ بس دغه هرات ترکمن رستورانت دا یې ادرس دی نن ځو ملګري سته نور خلک سته د هوټل د مشر سره به بانډار وکړو نو دغه ځوان دا دی ناست دی ممکن هغه څه شي ورته وایي ټیبل والا ورته وایي مثلا هغه مشر ورته وایي السلام علیکم جوړ تازه تکړه بخیر خیر و خیرات زه ځایږم واه عجبه ښه خوند کېده د مشرتوب ځای نه جوړ یاست خیر و خیرات بخیر صحت ښه دی بیداره زه به دغه شی دلته بند کړم داسې به ښه دی اوه ښه ته څنګه یې نور طبیعت دې څنګه دی کارونه دې څنګه دي ستړیاوې څنګه دي طبعا نو بیا دغه دې ته څه شي وایي ټیبل وایي بل چې ورته وایي مثلا هغه د دوکاندارۍ په اصول مرزا ورته وایي صابونه پر مخ وړم ښه ټول په تا پورې اړه لري نو مې راسي ارڅ قدرمنو دوستانو چې څه شي ورته وایي خیر په یاد به مو سي هغه شی چې ستاسو په یاد یې هغه صحیح دی ښه خیر په هر صورت ته څنګه یې ورورکه الحمدلله ستا نوم څه شي دی احمد ولی جان احمد ولی جان چې دی د دې ځای د حساباتو مسؤل یا هم منشي دی نو ډېر ښه نو د هوټل په باب به د ده سره معلومات واخلو هوټل د څونه کلونو کې څه کېږي بیا هم هغه معلومات چې مخکې ما تاسو ته ویل هغه به دی راکړي موږ ته احمد ولی جانه دا چې نوم مو ترکمن هرات ټاکلی دی ترکمن هرات رستورانت یا او که هرات ترکمن ترکمن هرات رستورانت ترکمن هرات رستورانت دا نوم څنګه پر کوم اساس ورته ټاکلی دی چې اشپزان یې د ترکمن خلک دی بلې اشپزي کوي او دا رستورانت چې دی د هرات د خلکو دی په دغه خاطر ترکمن هرات رستورانت ترکمن هرات ماشاءالله او دا خو نو باید ترکمن هرات چې ځکه خلک یې د هرات هغه اصلي مشران یې او اشپزان د ترکمن دي واه نورې پوښتنې به مو وکړو دغسې میده میده به پر د هوټل سره وڅرخېږو وبه ګرځېږو دغه ځایونو به نورو لیدونکو ته مو موږ ښکاره کړو قدم به مو مصروفه خو به نه یاست مشکل خو نشته که مصروفه یاست راځئ یو قدم به ووهو قدرمنو دوستانو احمد ولی جان به لږ دغه هوټل ښکاره کړي اول به دغه ځایونه وګورو بیا به وروسته نور ځایونه لرو ښه فامیلي ځایونه هم لري سمه ده نو کمرمین صاحب ته خو دا ځایونه ورښکاره کړه دا د کله چې ځینې دوستان راځي مثلا ډوډۍ خوري د غربیه د ماښام ډوډۍ خوري یا تلواریان یې بس والا د لیک کښېني داسې ډوډۍ به داسې اچانک ورته راخیستل کېږي ډوډۍ خوري بېرته ځي او ځینې کسان بیا ممکن هاخواته نور داسې ځای وي چې مثلا مجلس وکړي کښېني او بانډار وکړي د بانډار دپاره ځایونه شته د فامیلي دپاره ځایونه شته مثال اکثره خلک د مخصوص ځایو دپاره ارامه ځای چې اوریم ستا ځایونه ښایسته ځایونه لرم تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ ترکمن هرات د ترکمن هرات رستورانت خواړه د نورو هوټلونو یا د نورو رستورانتونو په پرتله فرق لري نه لري یا دلته هر رقم شی موجود مثال پیزا ستا په نور رستورانتونو کې داسې چې نه برګر رول اکثر شان موږ چې په دا ښار کې شی پیدا کېږي هغه شی زموږ سره شته ښه یعنی دا خواړه فرق لري که نه لري دا ترکمن خواړه بیا په پلو کې ډېر خوندوره پلو دی مثال د ترکمن خلک پخوي پلو کابلي پلو بهترین کابلي پلو دی نو په دا بعضې خواړه چې ترکمن خلک کبابونه مثال پلو یې ډېر فرق لري ښه سمه ده نو دا چې 2 کاله کېږي چې دا ځای جوړ شوی دی او اوله ناحیه د فیروز سالون پر مخامخ راځئ قدرمنو دوستانو چې دلته دا ځای ته هم راسو واه ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته نو تاسې راسئ قدرمنو دوستانو تاسې هم دا ځای وګورئ دا د ځینې دوستان دلته ناست مجلس هم شروع دی خدای دې وکړي چې د دوی د مجلس مزاحم نه سو نو دوی ته به هم بر نږدې ورځو د دوی سره به هم یو مجلس کوو یو مرکه به ورسره کوو دوی به هم خپل د زړه حال وایي د ترکمن هرات د رستورانت هغه خوبایانې به موږ ته وایي خواړه به یې موږ ته وایي چې څنګه خواړه یې دي نو هغه به موږ ته دوی وایي ښه احمد ولی جانه دا نو کوم ځای دی دا هغه ځای دی چې مخصوص خلک راځي او ارامه ځای غواړي چې د لیک کښېني بانډار وکړي دغه خلکو دپاره دی نه ښه مثال ارامه فضا یې ده ارامه ځای دی ښه ارام ځای ارامه فضا ځینې دوستان دلته کښېني مجلس کوي قدرمنو دوستانو مخصوص راځي یوازې د دې دپاره چې لږ دماغ ارام شي د دې دپاره راځي چې یو ګړی مجلس وکړي د خپلو ملګرو ترمنځ
ممکن دغسې ځایونه ډېر کم واوسي په ځینو ځایو کې او ترکمن هرات رستورانت یې دا دې لري. ښه نور ځایونه لرو؟ راځئ قدرمنو دوستانو چې فامیلي ځایونه ووینو چې دا فامیلي ځایونه څنګه دي. واه 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 ښه څنګه طریقه ده؟ ښه دا دې ګروپان ولګېدله. ښه دا نور کوټې هم لري؟ دا مخصوص ځایونه دي، مثال 4 نفرې یا 5 نفره دلته راشي ښه نو دلته کښېني نه، مثال دلته بیا د فامیلي ځایونه دي. دا نو مخصوص یو څو کسه راځي قدرمنو دوستانو دلته کښېني. اوس نو دا هغه ځای دی چې فامیلي ځای دی چې مکمل دوستان راځي دلته، مثلا خپل کورنۍ سره راځي، دلې ډوډۍ خوري، غواړي چې د خپل کورنۍ سره راسي نو هغوی دپاره جلا کوټې جلا وطاقونه شته. تاسې راسئ قدرمنو دوستانو یو دانه او دوه وطاق یې وګورو دلته به راسو. دا فامیلي ځای دی. تقریبا څو کس په دې ځای کې ځایېږي د ډوډۍ خوړلو دپاره؟ دلته تقریبا 10-12 کسانه کښېني د فامیلي ځای دپاره. ښه ځای دی ماشاءالله. تقریبا څو کوټې لري؟ تقریبا 4 کوټې لري. لازمه کې ما ساسه لري کړی قدرمنو دوستان تاسو هم بخښه کوئ. څو 4 کوټې لري د فامیلي دپاره مخصوص ځایونه. 4 بله و دغه رقم کوټې لري. ښه تاسو درځئ دا شان ډېر دی. تاسو راسئ دا به هم زه در ښکاره کړم. دا نور هم ډېر جالب ستا چې هلته پر دیوالونو باندې رځړولي دي. دا خو نو هنداره ده. ښه سلام. ښه احمدولي جان رانږدې شه. دا د کوم ځای جوړ دی او څنګه مو دلته ځړولی دی دا هنداره؟ دا ترکمن خلک لاسي جوړوي. ښه دا د ترکمن د خلکو لاسي صنایع دي. بلې و لاسي صنایع جوړ دي. ښه نو نور داسې کوم لاسي کارونه شته؟ ښه راځئ قدرمنو دوستانو تاریخي شیان او دا ډېر جالب رستورانت دی قدرمنو دوستانو. تر ډېره حده پورې داسې شیان لري چې تر اوسه پورې تاسو به نه یې لیدلي، یعنې په تاریخي شیانو کې او هم د افغانستان د لاسي صنایعو دا څونه ډبله مساله ده؟ بلې و دا ډبله ده، دا لاسي جوړ دی. دا د چی څه جوړ دی؟ دا نو د کرک په نامه وایي، د کرک څه جوړ دی. کرک؟ بلې و کرک په نامه. دا کرک بیا چی شته ګر سره؟ کرک خپله د چی څه جوړېږي؟ خپله د پشم څه داسې جوړېږي. پشم وړۍ ته وایي، په فارسي کې پشم ورته وایي، یعنې د هرات په لفظ سي، او په کندهار په لفظ ورته وایي یا په پښتو کې ورته وایي وړۍ. د وړۍ څخه جوړېږي چې وروسته بیا داسې نقشې وراچول کېږي. نو نه پوهېږم چې څنګه دوی جوړوي، په هغه بیا دوی خپله ښه خبر دي. نور دلته ځایونه شته؟ بلې دلته هم ځای شته. ښه قدرمنو دوستانو ماشاءالله راسئ چیرې یاست تاسې. ښه اوهو دا څونه ډبل جوړ دی. دا چې په لاسي سره کشی ځان به نه بش کېږي. بلې و دا ښه ماشاءالله. دا هم د ترکمن جوړ دی. دا ترکمن د هرات ولسوالي ده که څه؟ یا دا د ترکمن په نامه جوړ کړی، ولې چې د ترکمن خلک دلې اوسېږي. نه هدف مې ترکمن خلک چیرې دي؟ دلې دی، دا رستورانت د هغوی دی. یا هدف مې دا نه دی چې دوی دلته دي، هدف مې دا دی چې دا ترکمن خپله یو ولسوالي ده، ولایت دی، هېواد دی. خو هېواد دی، غټ هېواد دی ترکمن. خو زما هم دغه هدف دی نه چې ما ورته وویله چې د ترکمن خلک مثلا هغه ځای چې دی هغوی په نامه موږ جوړ کړی ترکمن. اصلي ترکیه ده. ښه اکثر اشپزان در مخه دلته د ترکیه سره راغلي وو، چې دا پیل شروع کړی و د ترکیه سره راغلي. دا ډیزاین او دا کارونه هغوی را کړي وو. ښه ماشاءالله. قدرمنو دوستانو دلته نور شیان هم دا دې زړېږي. دا هم یوه مسله ده چې ښه دا ټکولې ده. د افغانستان یو تاریخي نښان، ډېر یو تاریخي نښان د غور ولایت منار جام پکښې رسم شوی دی. قدرمنو دوستانو دا هم یو ډېر تاریخي منار دی چې زموږ تاسې د پیړیو خبره ده. همدا شان دلته دغسې نور داسې خورجین ډوله شی زړېږي. نو قدرمنو دوستانو زه د باندې زه دا دوستان راغلي، ممکن دوی دلته کښېني ډوډۍ وخوري. مهرباني وکړئ تاسې کښېنئ، موږ تاسې هسې ځو. قدرمنو دوستانو تاسو خو وینئ داسې ډېر عکسونه به مو لیدلي چې پر دیوالونو زړېږي، داسې ډېر داسې تابلوګانې ورته وایي، چش ورته وایي، دا به مو لیدلي. اما دا د هغو څخه ډېر فرق کوي. کوم څراغونه چې پکښې کې معلومېږي عکسونه یې دي هغه لګېږي هم. زه نه پوهېږم چې اوس موږ
پلازما ګورو او که نه یې واخیستی؟ یا لګېږي دا خپله لګېږي دا په ایران کې جوړ شوی دی نو راغوښتې مې د ایران څه ورې موږ ډیزاینونه ورکوو نو د هغه ځای سره غواړي دا اوس ایرانی جوړ دی؟ بله ایرانی دغه وینې جالبه دا ده چې هغه څراغان د ننه خپله شمې چې هغه لګېږي. بله ښه نو ډېره مننه احمد ولي جان د هوټل په باب د معلومات راکړله له تا زر زله مننه. د کلیپ ماپ دوستانو احمد ولي جان ته اجازه ځکه ورکوو چې دی نو هغه راوټر یې په لاس راوټر ورته وایي چې ورته وایي هغه میز ګرده د په لاس کې دي حسابونه کتابونه د ټول د هوټل په لاس د هوټل ټول کتابونه حساب کتاب د په لاس کې دی البته نو دی به ورواستو هلته به دی خپل وظیفه اجرا کړي موږ به د دغه دوستانو سره مجلس وکړو دا نو د دوی ګراهکان دي بیا هم ډېره مننه الله مو مل په مخه مو ښه نو قدرمنو دوستانو ډېره مننه چې در دا وخت موږ تعقیبوئ او هیره مو نسي چې دا ترکمن هرات رستورانت دی ترکمن هرات رستورانت او تاسو دا ویډیو د هادي میډیا یوټیوب چینل څخه وینئ سبسکرایب شیر او همداشان نور شیان ډېر دي هغه تاسو ټول وکړئ. السلام علیکم السلام علیکم ستړي مسي قدرمنو دوستانو د کومه سره را شروع کم یو اول مجلس سره کوئ بیا هم فضلي صاحب او رسلاس قدرمنو لیدونکو د ترکمن هرات رستورانت څو میلمانه چې دلته په هماغه ځای کې ناست دي چې مخکې احمد ولي جان د دې رستورانت منشي ویله چې دا هغه ځای دی چې خلک دلته کښېني او یو ارامه فضا خوښوي او رښتیا هم ارامه فضا ده دلته داسې یو ډول ځینې شیان هلته پراته دي هغه به مو بیا وروسته در ښکاره کړو هلته چغوکې دي ښه ښایسته د چغوکو غږ دی ښه نارنج درخته ښه هغه نلان هغه پخواني نلان لوړ پر بام باندې ورته ایښول سوي دي یعنې چت پر جوړ سوی دی ډېر ښایسته جوړ دی ماشاءالله رښتیا هم د دماغ د ارامولو دپاره دا ښه ځای دی نه د موټر غږ وږوغ شته نه رنګ شته نه داسې نور د بازار ګڼه ګوڼه شته چې سړی دې ووایي چې ولا دا ګڼه ګوڼه شته نو زه لږ په تکلیفېږم دوی هم ښه ځای انتخاب کړی دی ډېر وبخښه خبرې مې لږ ډېرې شولې نوم دې څه شي و؟ نوم مې محمد ابراهیم دی. ښه محمد ابراهیم جانه څنګه رستورانت ته رالې ترکمن هرات رستورانت ته څنګه دې خواړه څنګه دې ځای څنګه دی په کوم فکر باندې رالاست؟ ترکمن هرات رستورانت خو ډېر ښه ځای دی دا چې نوی په فعالیت باندې پیل کړی دی موږ هم د لومړي ځل لپاره داسې څو ورځې مخکې ولیدی چې ومې لیدی په لیدو باندې متاثره شولم ډېر ښایسته ځای و بل وخت مې نه و لیدلی چې حقیقت نو ګای وخت که داسې په وظیفه و په کار کې ستړی شم نو بل داسې موقف نه لرم بس ځان تر ترکمن هرات را رسوم په خاصه توګه دغه فضا ډېره یو طبیعي جوړه ده یعنی یو طرف یې طبیعي جوړ دی یو طرف یې یو څه ساتیرۍ یو تفریحي جوړ دی ترڅنګ یې کتابتون هم لري کولی شو چې د مطالعه هم ورسره وکړو استراحت هم وکړو نو زما په فکر خو ښه ځای دی ما خپل انتخاب کړی په ماشاءالله ښه انتخاب دی مننه ښه انتخاب دی نو کله چې راځې داسې د زړه ملګري لرې چې رایولې اوس هغه ملګري خامخا په دې ملګري کې خو نو رحماني صاحب هم راسره راغلي دي فضلي صاحب هم نو ډېر وخت بس د شپې د خوا ځینې وخت د غرمې ډوډۍ ته بس د دغو ملګرو سره دې ملګرو پرته نه راځو کوښښ کوو چې دا ماحول په نور ملګرو مو وي نو چا څوک مو راوستلي دي نو خوښ شوی دی ځای د دې ماحول تر څنګ خواړه یې څنګه دي خواړه تاسو خوړلي دي ذایقه یې څنګه ده خواړه یې بیخي ذایقه یې ډېره خوندوره ذایقه ده لکه څنګه چې کابلي پلو چې نوم یې کابلي پلو دی چې یوازې ما چې څه خوړلي وه په کابل تر څنګ یې کابلي پلو په کندهار کې یوازې په ترکمن هرات رستورانت کې هغه رقم کابلي پلو چې نوم یې کابلي پلو دی هغسې کابلي پلو هم دی ماشاءالله کې کبابونه کې تر څنګ بریاني کې بل د زموږ ته سکندریان د بریاني ډېره خوري بریاني ډېره نو د ترکمن هرات بریاني بیخي اوس اعلی درجه ده ښه نه مې وخوړلې قدرمنو دوستانو رښتیا هم که چیرې موږ وګورو هر څوک چې یو مسلک لري په هغه کې ډېر ماهره هم دي خو ځینې دوستان دي مثلا کابلي پلو پخوي هم هغسې یې نسي پخولی لکه څنګه چې کابلیان پخوي یا څنګه هراتیان پخوي یا څنګه چې ترکمنان پخوي نو رښتیا هم د دوی د خامخا به خوندور وي ځکه دوی خپله د هرات او دا چې د که درته ووایم د نرخونو په نګاه سره د دوی د نورو هوټلونو فرق شته نشته ګران دي ارزانه دي خواړه بالکل په نرخو کې هم څوک چې یو ځای انتخابوي خو څو
لامل لري چې یو خو به ښه ماحول و ښه ځای یې بل بې ذایقه برابروي بل بې نرخو ته موږ تاسې ګورو په نرخو کې که درته ووایم د کندهار ښار په سطحه تقریبا د هر شي په نرخ کې 40% تخفیف دی لري د دوی د خوا څخه که موږ څه مشهوره خوراکونه په کندهار ښار کې لرو د دوی هر خوراک 40% در بازار ارزانه دی. بله بله قدرمنو دوستانو اوس به د محمد ابراهیم سره زه یو ټیټه غېږ وباسم. غېږ دې زده ده او که د لاس زور که خوسی که درنه خط دا ځای خو د ځغستان نه دی زه چې وایم ځغستان زه به ستا سره ښه وځغلم بل شی نه درسره کوم سبسیه به درسره ګوره زه دې ولیدم چې چاغ وم په دغه خاطر دې وویل یا ځغاسته خو نه کوو ځکه ځغاسته ښه نه ده ځکه زما دپاره نو د لاس زور و غېږه باسو ښه یو ښه داسې پوست ځای هم دی دا قدرمنو دوستانو ښه داسې ډبله غالۍ ماواره ده نو سره خوږېږي هم نه نو د لاس په زور کې خوږ خو صحیح دی یا غېږه سمه غېږه څه ډور یې در ما نه کې غټ نو ته خو هم دغه دوه شان دي راته وویل ته یو بل شی راته ووایه یا زه اوس غټ یم خو در ما غټ یې و تر ده غټ یې دا انډوال په لا دې ونیوله دی اوس کوچنی هم دی یا نه دی کوچنی چا ویل چې کوچنی دی په بدنه درته کوچنی یم ولې حاجي صاحب یا وروره ته زما دغه کوچني کوچني بازوګانو ته وګوره زه اوس هم باور وکړه ستا څخه زه ښار خورم که چېرې غېږ هم باسم زه فکر کوم ته ما حاجي صاحب ستا خبره په یو خاطر پر ځای هم ده دوی خو نو دلته خوراکونه روشنه وي باید اوس به وګورو چې څونه زور ستا په دغه کابلي پلو کې څنګه ستا خوښه ده خیر بیا خو نو زه په کسټم پر تا که غېږه سره باسې په کسټ هم در باندې بایلم یا هغسې نو نه کېږي یا نو دا خو بیا بیخي د دا غټو خلکو دپاره یا پخوا یو خبره به ونه څه سپین ږیری به راولاړ سوی راسه سره معلومه کړو نه ته څنګه ځوان یې را سره معلومه کړې غېږ به وباسو هغه دا ځوان ویل اوس که چیرې را چپا کمه یا غزار دې کمه بره وایه ولا آفرین دې څه د سپین ږیري سره چې زور والی او که چیرې وایي او که چیرې ما چپا کړې بره وایي دغه سپین ږیري چپا کړلې اوس نو لږ چې زما ږیره څو تاره سپین دی په دا خاطر ته خو ماشاءالله په بدن خو در ما ځوان یې او رښتو ته خو نه کتل کېږي که را سره ځغلې نو بیا چې داسې په دا کې چم دی په دا کې چم دی چې دار کړی وایه ځغلو سره خو تا دلته در مخ هم ویل چې دا چا مسلک کې د دیو خلکو مسلک هوټل دی خواړه دي اشپزي ده هغه خوا دې ما ورته یادونه وکړه نو ستا مسلک کېدای سي چې غېږ بیا زما مسلک ځغستا ده دوستانو کاش چې اوس داسې یو غټ ځای وای هم مو غېږه ایستلی هم ځغستلي وای د غېږ دپاره خو لا ځای مناسب دی خو اما د ځغستلو دپاره ځای نه دی مناسب چې موږ مسابقه سره وکړو یاره که چیرې زه در سره وځغلم یو 3 کیلومتره لاره در سره وځغلم که نه 1 کیلومتر لاره در سره وځغلم باور یم چې بیرته مې زولۍ ته اچوي شبخانې ته مې چې هله سلنډې کېږي ښه نو بیا زه بیا په غېږه کې ستا سره دغسې یم که چیرې غېږه در سره وباسم هرات ترکمن ته به زه هم بیا نه سم را یاره ابراهیم ما در اوس پورې غېږه نه دی ایستلې ما هم دغسې غېږ هم خپل چم غواړي ځینې کسان لنګا ته زینګۍ وداز لري نه د ملا کتېده لري مدیر صاحب محترم کېدلی شي چې دی په دغه عموما په د سوشل میډیا کې یو عارف لري د غېږ ښه خیر اوس به نو کیسې وپوښتمه کیسې که تیز جمله کیسې صحیح ده وه د خپل د کلي په کوڅو کې روان یې خو اما پلونه دې شاته نه پاتېږي د کلي په کوڅو کې روان یم پلونه مې شاته نه پاتېږي بله نو تیز باران به شروع یې یا مټ دی ښه سمدم مټ دی په خوب کې به روان یم یا سمدم روان یې لکه سهار چې ورزش کې دغسې روان یې ښه دا چې څنګه سخته کیسې وکړله هسې به یې ډېره اسانه کیسې ده ډېره سخته د حاجي صاحب اوس نو په کوڅو کې روان یم پلونه مې نه پاتېږي دا کیسې د دوی څومره وکړمه یا نو یو نقل به موږ ورکړو و نقل ورکړو یعنی خاص په پښو روان یا پر پښو روان دي پر پښو روان دي ښه نامي فرانسوي بوټ هم په پښه دی دا یو څه سخته د حاجي صاحب ته نه کې نقل یا نه ده سخته هغه ګرده وایي چې دغسې جواب یا دې وایي دا خلک نو ته نه اورې لږ څه نه اورم نه چې په زور ووایي نه چې په زور ووایي بره بیا واورم ښه خیر په هر صورت نو
کیسې به وروسته زه جواب زه درته وایم د دا نور دوستانو سره به هم کیسې وپوښتم یا دا یا نور خو د دغه کیسې جواب به وروسته ووایي ښه دی چې دا دوی هم یو ټینشن کیسې نو دوی هم د ځانو سره ووایي ته هم د ځان سره فکر وکړې چې جواب پیدا کړي بره غږ راباندې وکړه تعالی جواب پیدا سو زه به د دوی سره یو ګړی مجلس وکړم ډېر وبخښه ستا د مخ څخه تېرېږم ډېر وبخښه نو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ حدیث مبارک بخیر صحت مو ښه دی خیر و خیرات جوړ روغ یاست جوړ روغ یاست الله مو غم راوړي ژوند زندگی په خیر ده نو لیدونکو ته اول نوم ور یاد کړئ چې ښه دې وپېژني نوم یې عبدالبصیر رحماني دی رحماني بله عبدالبصیر رحماني راغلی دی د خپل ملګرو سره د ابراهیم شاه مې اوس ویله ابراهیم محمد ابراهیم د محمد ابراهیم جان سره راغلی دلته اوس کښېنستلي مجلس کې بانډار کې ښه ارامه فضا ده اوس به نو د ده سم یو څو پوښتنې وکړو دی به هم څه جواب راکړي لامل څه و دلته څنګه راغلی د افغانستان میچ بیخي وغمېد په موږ چې بس حدیث صاحب چې خدای عکس لکه څنګه چې مخکې ابراهیم جان وویله چې ډېر یو شی راباندې وغمېږي کله ناکله په کور کې یو د چپلکې واره مه خورم دغه ځای مو د انتخاب ځای دی یعنې دغه ځای ته ځان رسوو ښه آفرین د چپلکې د چپلکې د وارو وروسته در ټول ښه بدیل دلته دی دماغ دلته ښه ارامولی سو ښه د افغانستان بازي همیش هغه خو ښه نه و او ښه روان هم زه هم نه یې یاره نه دي روان ښه بیخي ولې ته تر ټولو هغه چې ته تر ټینشن لاندې راغلی یا فکر دې ورته خراب سو یا داسې ولې چې دې ځای ته مجبوره کړې لامل یې څه و د بازي یو خو یې هدف لږ و دوم کیچ یې ډراپ کړي راشد اوس نو راشد په موږ داسې ګران دی یعنې کنی در مان میره خوله مو نه دی نو بس هغه داسې سړي وکړله چې بیخي غمېدل غیبت یې نسو کولی غیبت یې نسو کولی خو زموږ راته لاندې ټوله ماشاءالله یقیني په دې خاطر ورته ډېر زړه خوړونکي سولو چې خوا هم په بدېدله بله څونه وخت کېږي چې دې هوټل ته راځې څونه وخت کېږي دلته مجلس کې البته کښېنې دلته دغه ځای کې تقریبا یو 3-4 میاشتې کېږي مخکې زموږ یو ملګری و خدای دې وکړي زما غږ ور ورسېږي په نانوایي کې نه خلک اوري ډاکټر ویس احمد سلیمان و نو ما و د موټر سودا سره وکړه بیا مې ورته وویله چې یاره د پلیټر خو در باندې واوښتی ما خو په دې خاطر ډول موټر تا را باندې خرڅ کړی دی پیسې تا واخیستلې نو خو د ذات یې را باندې وخوره بره ما ورته ویل یا د موټر بیا زما نه زړه کېدی نو خو چې دلته رالو پلیټر مو وخوړی په هغه اول وارې خوراک سره دا ځای موږ ښه انتخاب وبولي ماشاءالله یو خو ماشاءالله د دې د کارمندان یا د مشران چې دي یقیني د ښو اخلاقو خاوندان دي عموما دا موږ ته هغه ځایو ته ځو هر چا پر چم چې وایي عزت مو کېږي نو مخکې د مخکې چې دلته راغللو د دوی ښه انسانیت ښه خوراک ښه طبیعتي ځای دا چې مو کله ولیدله نو ښه انتخاب و دا ځای مخکې خبره خو دې نو په یاده حدیث صاحب چې مال چمپل وخوړدلې د چمپل 2 اعلان ده تکرار زه بیا ته به د غېږې اړې په میډیا کې لرې زه کېدای د چمپل د چمپل عارفان رشیان ډېر دي دا شی او بل کله چې خواړه راغواړي اډروي آیا ژر رسېږي او که نه ځنډ کوي ځینې وخت داسې وي په ځینې هوټلونو کې سړی کښېني اډر ورکړي بیخي سړی ته خوب ورته به را ژمی کېږي د دوی یو داسې اصول دی چې کله اول راسې اول د وارې تا ته د چرګ شوربه راوړي ماشاءالله یعنې دوی یخني ورته وایي او موږ ورته د چرګ شوروا وایي اول ځل هغه درته راوړې نو د هغه تر نیمایي پورې لا نه یې رسېدلي بس انشاءالله خوراک هم اماده یي بس تا مخ ته یې کښېږدي نو خدمات یې ښه خدمات یې سوپ خو نه راته راوړي سوپ هم لرې نو خو بیا پیسې دې نه زړه کېږي نو سوپ چې رښتیا سي په ژمي کې خو ډېر ښه خوند کوي د خلکو طبیعتونه دي زما خپله شوروا پر خوښه ده شوروا دې شوروا مې خوښه شوروا هم ښه ده بیا شوروا یې څنګه شوروا ده خوندوره ده نه ده دا اوس که ووایم د خلکو غیبت به وسي ځینې خوا دی یو 300 کاله هغه چرګ راځړېږي هغه بیخي داسې وي په هډوکو ولاړ بیا هم شوروا یې نه دی عموما تازه چرګ ده کوي ماشاءالله ماشاءالله الله دې ژوندی لره دا چې ترکمن هرات هوټل کې ناست یو دا یې مشتریان دي د دې هوټل راغلي دي تر څو دلته ډوډۍ وخوري دلته مجلس وکړي دلته یو ګړی دماغ ارام کړي رښتیا هم د ارام د دماغولو د ارام د دماغ د ارامولو دپاره ښه ځای دی چمپل دې را په یاد کړي ورور اوس موږ هم دماغ ګډوډ شو
والله بس حدیث صاحب زما یو موته مشوره دغه ده یوازې نه بس چې د چمپل په نامه چې شی واورېدې دلته راځه دلته ځان رسوا ډېر د غمه ځای دی زما فکر چې 2 ودونه لري دی اوس تر دې پورې نو حدیث صاحب زه یو کیسه درته وکړم وایي یو چا سیرلی روان کړی و ګنج ته نو ګنج ته چې روان و په کشوي نور سره تلی یو بل یې ورته رالی بری ورته ویل ول څه پکې یې لاله یې خنه برور و دا ورته نو ښه به راسره ولاړ نو ته د 2 ښځې د ورته وایه نو بیا به ښه ژوند خوند بالتې چې بره 3 هفتې ته یوازې دلته ناست دا یو ځای لرو د سینې خدای نخسته دا هم راباندې ودرېږي تر دې پورې چې ما ته مې یو ټوکه را په یاد ده ستاسو ټول په اجازه نو وایي نفر راولاړ شوی و کراره یو خواته تللی و خدای دې وبخښي وفات شوی چې وفات شوی و بره نو اوس دغه ورور دغه نور قریبان یې ول څنګه اوس یې دا مېرمنې ته وایي مېرمن خو نو ډېر دغه خاوند یې پر ګران و که چېرې ورته وایي داسې نه چې مثلا مړه سي بره یو روینې در مخه کړې دي د دوی ښه قریب هم ورور یې و البته دغه مړي ورور و برول زه به خپل ورېندار ته ووایم برول ورېندار جان یې هغه لا ول که چیرې زما ورور 2 ماده وکړي نو بره به ته څه کوې وایي خدای دې مړ کړي خدای دې داسې کړي خدای دې هسې کړي بره یې پر دا نور ورنارې کړله والفضا صافه ده راځي یاران هر څه سم دي بله بیا مړي کور ته دغه د مخه دا دی نو اوس ته خیره باسې که صحیح ځواب یې او که جابکه جمله وایې او که لاس خو نسته د لاس که نه اساسا چابکه جمله به ووایې ولې په چابکۍ هم مختصي چابکه جمله ما خپله نه دی زده داسې به وایو هرات ترکمن زما ترکمن ستا ترکمن هرات ترکمن تی ووایه یا خو ستا سره سریش ژړ سریش لاس واري سره سریش ژړ سریش دا سریش چې نه وای پکښې شو یو بل شی نه سره حدیث ښه اسامه ده کیسې به در څه وپوښتم مهرباني دغه کیسې د تکرار کیسې دغه تکرار کیسې یا بله وکړه بل دا کیسې نو څه ده تا یو څه سخته نه وه سخته به نه وه ابراهیم جانه هغه سړی هغه به یې ځوابي وروسته هغه بیا وروسته جواب ښه بله کیسې ستا څخه وکړمه ښه کومه کیسې در څخه وکړه زما څخه کیسې یې رسولې داسې په یو کتاب مې تار کې راغلي سره سریش ژړ سریش نه وبې وایو خدای مهربانه دی داسې نه دغه یو خبر هم د خولې ووځي په هغه واړه بیا دی بخښه غواړي یا نو پرېږدي یا زه بخښه نه غواړم دی چې بخښه غواړي سره سریش ژړ سریش بیا ووایه سره سریش ژړ سریش سره سریش پروا نه لري زړ سریش سره سریش ژړ سریش لاس واري سره سریش ژړ سریش وطندو ساویس کومک نه کوي سره سریش ژړ سریش سره سریش زړ سریش سره سریش ژړ سریش سره سریش دواړه سریش ښه سمه ده قدرمنو لیدونکو ده خو سم ویله وه راسئ دي ولا ښه رحماني صاحب له تا مننه ورور قربان سم الله حدیث صاحب په د میډیا کې یقیني د یو ښو اخلاقو خاوند دی قربان مسلم بس الله دې داسې وخت راولي چې یو ځل بیا سره ووینو حتما بس نو نصیبونه دې ولا راسي خلک کاکا واجب دې مره دلته چې کښېنو بره ما ژغ کا ورته زه ناست یم بس ما هم چمپل خوړلي درلم بس انشاءالله که خدای ولا خدای داسې ورځ نه راولي چې چمپل وخورې خدای دې یا د چمپل په شوره سره ووینې زه دلته په هغه ورځ خو نو بره د دماغ ارامۍ ته راځم نه چمپل ګوره زه به یو شی بل پر دې باب وایم چمپل خوړل دا یو طلایي چانس دی چې د انسان دپاره دی خو کوشش کوه چې جارو واري نه درباندې ونیسي دغه ډېر سخت زما بیا یو شی چې د دار ګړۍ د ځغاستې ویله زه چانده یم دغه مشکل ښه محمد ابراهیم مشکل نه لري محمد ابراهیم جان څه مشکل دی چې ته ځغلې ډېر خامخا خو زه به بیا چمپل نه خورم ځان به ځینې ساتم قدرمنو دوستانو چې خپرونه ډېر اوږده نه سي د دغه ملګرو بانډار واقعا ډېر خوږ دی
په حقیقتا سره ډېر خوږ دی خو هېڅ مې ولاکه زه چې هم دا اوس ستې ورته کښېنستم زه هم دا زموږ بانډار پر تسې ونه غمېږي دا نور دوستانو سره به هم یو مجلس وکړو د دوی سره به هم یو بانډار وکړو خو بیا زموږ مجلس دوام لري خو متاسفانه چې ستاسې بغیر به اما تاسې ښه ته راسې دا کابلي پلو وګورو قدرمنو دوستانو نه دی لکه هغه واه 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 ماشاءالله قدرمنو دوستانو دې ته وایي کابلي پلو کشمش وګوره واه هغه چې هغه بعضې هوټل البته دغه دي څه شي دي اشپزان دي په ناخونک کې دی ځان موړ کې اوس هم زه ناخونک خوندور دوی ته راوړو ښه نو ښه السلام علیکم وعلیکم السلام قدرمن دوستان دی بیا زما انډیوال دي اوس خدای دې راوله په خیر یې زه هم په خپل وار سره د هادي میډیا ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم هیله ده چې زموږ دغه یو ساعته ویډیو تقریبا شاید لا هم ډېره سي پر دوی ونه غمیږي نو ما او تا خو هم ټوله ورځ ولیده تللي یو ارغنداب ته تللي یو میله مو کړې بیا دغه ځای سره نو تا راځه چې څه دماغ ارام کو نو بیا رالو دغه ترکمن زه خو ما ولده ترکمن هرات هوټل دی رستوران نو دلته راغلي دا د نور ملګري هم راله بس ساعت مو سره تېر سو د بانډار مو سره وکړئ نو بیا ځان سم ورته معرفي کړه دوستان نو ما پېژنې ښه ده چې ما ټوله پېژنې ټول خو دې پېژنې بیا هم نو زه اسماعیل وطن دوست یم نو ملت غږ راډیو کې همکارم کوم همداسې دغه تر څنګ ملت کور هم دغه ځای یو د څانګې مسؤله یم د کومې څانګې مسؤل د لومړۍ څانګې ادرس یې ورته وایم ادرس مکمل وایي چې خلک پوه شي چې برادر سي هلته تا وویني د ملت کور لومړۍ څانګې ادرس همت پله مخامخ په راسته لاس کې دوهمه کوڅه ده 4 نمبر دکان دی ملت کور نو موږ په خدمت کې یو زموږ ټول اجناس چې دي هغه په ضمانت دي که د چا ورشته خیږي خنګر لري ماتیږي هغه په ضمانت دي همداسې که یو څوک د اډوکو درد ولري دغه دپاره موږ تیل په ضمانت ورکوو د هغه تر څنګ که یو څوک پر مخ ترسري ولري دانې و ټکي ولري هغه دپاره موږ کریمان په ضمانت ورکوو همداسې که څوک غواړي ځانونه ډنګر کړي د هغه دپاره موږ کپا او چای لرو بیخي دې ډنګروم همداسې که څوک بیا غواړي ځان چاغ کړي د هغه دپاره بیا موږ ملت کپسول لرو نو زموږ سره په بېلابېل کمپنۍ کې د فرانسې همداسې د کاناډا د هېواد همداسې د امریکې د هېواد درمل یا دواوې یا داسې مکرمونه زموږ سره موجود دي نو دا ټوله ستا قدرمنو دوستانو دا یو لنډ تجارتي اعلان نو خو تا هلته ځان معرفي کړه یو شی و هادي صاحب دا اوس ځان معرفي کړه زما مشکل دی رالولی سي انشاءالله هغه دا مخکې د دې چې چمپل مشلې زه باید وزغله او زه خو د وزن څه زغسته ځان ډنګر کې باید ماس راسه انشاءالله دا مشکل به جالیږي د خیر او کال نسو وطن دوست کال نسو بیرته کابلي پلو د خوړلو سربته او کم سي نو د دې سره به څه احتیاط کوي کمیږي خو لږ کمیږي که بیا لږ پرېز سي او هغه چای یا کپه سي بیا نو وزن زیاتره داسې ورونه راغلي دي چې وزن یې تقریبا 4-5 کیلو تر 8 کیلو تر 12 کیلو پورې وزن کم سوی خو ځینې بیا راغلي چې داسې لکه ته چې پلونه وي هغه نو 1 کیلو یا 1.5 کیلو وزن کم سوی جانبي عوارض خو هېڅ په ضمانت یې که جانبي عوارض هم په ضمانت یې او که وزن کم نه سو بیرته پیسې مکمل یې بیرته ورکول کېږي یارانو دا بل تجارتي اعلان تجارتي اعلانونه به تېروو ځکه داسې خوند کوي اوس ګوره چې موږ کرکټ ګورو بالا خو پوه یاست خیر مړېږي نه دا کابلي پلو چې دلته پروت یې زه باور یم چې 3 غاب هم ویې چې هر څونه دغه هم خبرې ورته واقع به ښه ښاغلی وطندوست صاحب د ډوډۍ لیونه باسو زړګی څنګه دی ترکمن هرات رستورانت څنګه دی فضا څنګه ده مثلا د کارمندانو سلوک څنګه دی د دوی د مثلا خدمتونه څنګه دي د ټول باب یو لسلان نو حاجي صاحب زما خو نو لومړی وار دی چې لومړی ځل مې دی چې راغلی یم نو انسان د یو نظر څخه معلومیږي نو دوی ته چې زه ګورم ډېر اخلاقمن انسانان دي ډېر ښه انسانان دي
بس الله دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي چې نور هم د خپل هغه کوم مینوال چې راځي دلته خوراکونه کوي یا هغه څه راځي دلته کښېني د هغو نور هم عزت وکړي احترام وکړي همداسې یو څه چې د هغو فرمایش هغه ور برابر کړي او بل دا مخکې نه ورو چې ول رحماني صاحب دوی تخفیف لري یعنې په 100 کې 40% تخفیف لري یعنې دا د یو چا دپاره د یو ورور دپاره دا یو چانس دی چې دوی په لاس کې دوی کولی شي دلته راسي په ارزانه قیمت باندې ښه خوراکونه دلته وکړي دا خو بیخي ښایسته فضا ده یعنې هغه د ښایسته چغوکې هم شته همداسې ډېر ښایسته ماحول دی یو موټر غږ و یو داسې ګڼه ګوڼه نشته نو سړي ډېر طبیعت په راسته کېږي یعنې ما ته بیا دغه فضا ډېر ښه خوند راکړي زه راغلم دلته نږدې ورته کښېنستلم دا داسې خوند کوي لکه موږ تاسې به پخوا لیدلي وه چې دلته بیا اور بلوئ بیا به دا ټوله خونه یا هغه ځای چې بو هغه به په ګرمېدی نو داسې ځای جوړ کړی دی بیا نو دغه تر څنګ دا زموږ تاسې د پخوا دا ځای پرې راغله دا وظیفه دې کړې ده که نه دا مو کړې ده چپلاخې لږ اوبه د دوشي مابین سې ور واچوه چپلاخې مې نه دي خوړلي خو دا وظیفه مې کړې همداسې دا خاطره لږ شته لري داسې دی چې تر ما نور کشران ووایه ډېر ما ته ضرورت نه بسم الله وطندوس صاحب مقصد ستا وظیفه معلومه سوله چې یعنې په کوچنیوالي تا دغه د دشي وظیفه ډېره اجرا کړې وه او دا ډېر ثواب هم لري وایي نو ډېر مو ساعت مو تېر سو په رښتیا ډېر ښایسته ځای دی انشاءالله نو بیا به راځو صحیح وایه که داسې جمله زه داسې پوښتنه کوم دې ته په پښتو کې څه شي وایي دیګ یا دې ته دا جوړ ځای ته څه شي وایي تا ته وایي ما ته نه وایي یا تا ته وایي تا تجارتي اعلان تېر کړی دی دې ته په پښتو وراکه نه رامعلومېږي څه شي وایي راڅه هېر دی یا هم نه رامعلومېږي نو د اور ځای یا د اور ځای خو نه ورته وایي دېګدان یا دېګدان په فارسي لغت نه دا شی نه ورته وایي خو هر څه چې ورته وایي خو ښه شی دی سپین سرې چې ورته وایي سپین سرې سپین سرې د اور ځای یا د اور ځای نه دی د کرکانو ځای بخارۍ هم نه ده انګېټۍ خو هغه کوچنۍ وه د هغه سپین سرې څه فرق دی روسیا هم انګېټۍ ده نه خو موږ ته ستاسې یو دغه د پښتو کې د لغاتونو د کمښت سره مخ یو پر څو شیانو مو یو نوم ایښی پر څو شیانو مو یو نوم ایښی نو ممکن دا هماغسې دا غټسۍ ده نو بیا داسې وکړه انګېټۍ پرومکس بیا دوستانو هر شی د پرومکس لري 2025 انګېټۍ ده بله 2025 سمه ده نو تیز جمله ووایه سره سرېښ ژړ سرېښ تکراري نو نه داسې شی راته عجبه ښه خوند کوي نو څه شي درته وایي بله جمله دغه درته وایي کیسې درته وایي یو شی راته وایي چې تکراري نه وي چې ښه دوستانو ډېرې کیسې مې په دماغ کې خو متاسفانه چې د دماغ مې وتلي دي نه پوهېږم ساه مې در باندې پروت دی خو خو راځه راته ووایه هغه د دغه کیسې راته وایه د محمد ابراهیم جان ده هغه په موټر کې روان دي نو یا موټر په پښو روان دي لڅ پښې روان دي خاص پر مټ باندې روان دي پر مټ روان یې لڅ پښې هم روان دي یعنې شاته پل دې نه پاتېږي خو یو جارو در پسې دی جارو موضوع هم نه رامنځته کوه چمپالو په جارو به کار نه جارو در پسې دی یا د جارو د چمپل څخه یې ګوره ځکه بیا د جارو خیر ته راته ووایه ځان یو غټ توس در پسې دی یا دا اساسي جواب نه دی نو بیا متاسفانه زه بیا وروسته درته وایم یا به دا سړي ته ور معلوم دی دې سړي ولې کالبلو پیسې بیا تور اوه ماشاءالله ماشاءالله راځه قدرمنو دوستانو اوس به د دغه دوست سره به مجلس وکړو سلامونه سړي وبخښه چې لږ سره وځنډېدلو ته په انتظار وې خدای دې وکړي دا زړونه درکړي وروره حاجي صاحب مبارکه د هادي میډیا ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او زه ډېر خوشحاله یم چې ستا سره مې ولیده جوړ اوسې او ستا په لیدنه باندې واقعا سره ښه خوند راکړی خوشحاله اوسې زه د ملګرو سره راغلي وو نو دوی داسې وینا وکړل موږ هلته د باندې یو ګړی هغه پلازما ته انتظارېدلو نو ده به راته ویل تاسې راسئ حاجي صاحب راغلی دی حاجي صاحب سره به لیدنه هم وکړو ورسره کښې به هم نو مجلس به هم ورسره وکړو بانډار به هم وکړو نو چې ومې لیدل واقعا سره ښه خوند یې راغی الله مغمره یعنې د ټولې ورځې
ستوماني په دغه یوه ګړي کې ستاسې په لیدنه یعنې ډېرو د دماغي ریفرش دماغ مې ریفرش وکړی احساس و ښه خوند یې راکوي د ستاسې بنډارو ښه خوند راکوي چې د محمد ابراهیم سره دې مرکه وکړل د بصیر رحماني سره دې وکړل د وطن دوست صاحب سره دې وکړل نو واقعا سره ښه خوند یې راکوي نه دغمېدلې الله مو ژوندي لره تشکر دا مې د صدر ځنډه درته وویله چې تا وځنډېدلو په انتظار باندې مو کړی وې نو د ستاسې مرکې ماته واقعا سره ښه خوند راکوي کور ماباد نو لیدونکو ته هم ځان معرفي کړه چې دوی دې هم وپېژني انشاءالله الرحمن اکثره لیدونکو به لیدلی یم یا بیا نه یم لیدلی زما نوم ګران فضلي دی ګران فضلي و زه یو اشپز یم ماشاءالله ماشاءالله نو د اشپزۍ داسې دی چې مثال په ځینو ودو کې تقریبا په زراو کسان راځي په سوو خلک راځي نو د هغو خلکو سره زموږ لیدنه کېږي کاته مو کېږي نو په دې خاطر مې ویل چې کېدای شي اکثریت لیدونکو زه لیدلی یم یا یم پېژني ډېره مننه قدرمنو دوستانو فضلي صاحب کله چې ودونو ته ځي حتما ډېری خلک به پېژني ځکه بیا نو چې د روش پر دیګ باندې دی ولاړ هاو چې بیا د دوی عزت ډېر کېږي د اشپز دغه یو ځای یوازې داسې نه د ډېرو اشپزانو ده تر هغه وخته پورې چې مثال له خبرې ودو والا ډوډۍ میلمانه ناست نو دوی ډېر وارخطا نو د اشپز داسې یو تسلي ورکوي چې وروره بېغمه اوسه انشاءالله الرحمن دا ستاسې محفل الله سره رسوي تاسې یو خیرات کړی دی د خیرات په نعمت مو نو چې دا تسلي ورکړي ودو والا ته دوی ډېر خوشحاله شي کله چې د خلکو اکثریت خلک ډېری نه اکثره خلک خاطره لري حتما ستا ډېرې ستا دا خو په ودو کې راځي رقم په رقم ښه چې میلمانه یې وزر سي خلک یې وزر سي د هغه در مخه ښه عزت لري او چې ډوډۍ وخوړله کار یې خلاص و بیا نه تا پېژني نه دې دیګونه پېژني نه ښه خیر نور مجلسونکو دوستانو د یو اشپز د خولې څخه بیا واورو څنګه دی دا پلو څنګه دی د ترکمن ده انشاءالله ماشاءالله دی هرات ترکمن رستورانت تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې زیات کم کېږي چې موږ راځو دلې اکثریت وخت دا زما د فارغۍ په وخت کې چې یعنې زه فارغ یم زه یم دا 2 ملګري ګای 3 ملګري ګای 4 ملګري یو یعنې ډېر رستورانټو ته تللي یو ډېر خوراکونه مو کړي دي واقعا سره قبلی پلو بریاني چکن بریاني سیخ کباب روش دا ټوله شیانې واقعا سره ښایسته شیان دي ماشاءالله په دې خاطر چې ستا رستورانټونه سته ښه ځایونه سته فضاوې خوندورې یې مګر عامه خوراکونه نه یې د کار یو وخت یو ځای تللی وم د شپې پر 2 بجې زموږ ورې ډوډۍ مو ورکړله نو ډوډۍ د هغو د ګرد سره ورسېدله ښه په خیر سره خلاصه شول نو کله چې را روانېدلو موږ هلته ډوډۍ نه وخوړل دا موږ چې ستړي سو ډوډۍ ورکړو نو بیا ډوډۍ نه سو خوړلی خبره کوره والا دیګونه راوایستل دیګونه ورجې وشیان مو ګرد ورکړل روانو په لارې پر دا لارې داسې ټیټ وږی شولم برې ملګري ټوله زه ولا اشنا وږی څه چم وکړم بره ول څنګه کوې خو د ډوډۍ سره هللې نو داسې یو رستورانټ ته ورکاټ شولو د هغه ځای څخه مو روشونه 2 دانې راواخیستل بریاني مو راواخیستې یاره چې در کوره پورې را رسېدلو ټټۍ ټپازه به هم کړلو نو هرات ترکمن رستورانټ شیان چې دی تقریبا د 4 میاشتې کېږي چې موږ راځو یعنې په کندهار کې داسې قابلی پلو ما نه دی لیدلی ماشاءالله بریاني مو یې خوړلې ده واقعا سره ښایسته بریاني لري روش مو یې خوړلی دی روش یې ډېر ښایسته روش دی اکثریت وخت زه راځم د دې ځای څخه یې کور ته وړم یعنې د کور دپاره په دې خاطر یې وړم چې د دوی دا روش ډېر ښایسته او ډېر خوندور یې پوخ کړی ماشاءالله لیدونکو دا چې 14 کاله د اشپزۍ کېږي او په هر محفل کې د کوشش کړی دی چې ډوډۍ ورسي زیاتره وخت داسې هم راځي
فضلي صاحب چې مېلمانه ډېر سي ډېرېږي هم زیاتره داسې ځایونه شته چې دوستان و یاران و مثلا قریبان راسي نو د هغه طبعا کارت نه اخیستل کېږي نو ډېر سي لامل یې څه کېدای سي چې تاسو در 14 کاله اشپزي مو کړې ده خو همه ډوډۍ مو نه ده کمه سوې یعنې د کم کس چې مو اشپزي کړې د هغه هم رنګزردۍ ته نه ده ایستلې حاجي صاحب محترمه په دې کې دوه لامله دي یو لامل یې دا دی چې کله هغه کورونه چې مثال یا په ساراو یا په هغه علاقو کې لاسرسی بازار ته نه کېږي هغه دوه شی پخ کړي کله چرګ روش یې پخ کړي وریجې خو عموما په کورو کې ډېري هغه خو عموما چې زه ورته وایم چې دونده وریجې بسېږي هغه دوی خپل در اندازې یو څه بلابود پخوي نو چې په دې موږ زه پوه شم چې مثال د خلکو ډوډۍ پر کمېدو ده نو هغه وخت دا یو غاب غوښې ځینې راوګرځوم په مجمه کې هغه یو غاب غوښې ورسره شروع کړم بیا چې کله هغه غوښې خلاصې شي بیا دا بل غاب غوښې ورسره یو ځای کړم چې مثال د خبرې هغه هم ورسره روان شي نو هغه د دوی د محفل د خلکو د میلمنو ډوډۍ بس او کله چې دلې نږدې د ښار پر شاوخوا کې په اولو دومو درېمو څلورمو د اوومو اتمه در لسمې ناحیې پورې دا د ښار نږدې ناحیې کې دلته چې بیا کله ډوډۍ کمه سي نو د هرات ترکمن رستورانت سره زه خپله قرارداد لرم نو پر دوی باندې غږ وکړم چې دونده اندازه قدر روش دونده اندازه قدر قبلی پلو د دونده کسانو ده نو دوی بس سم په دستي سره چې پر کومه علاقه باندې ځای و هغه ادرس یې هغه ور وښیم دوی در هغه ځای پورې دستي راورسوي دا دویم لامل دی قرارداد لري چې تاسو د دوی سره داسې قرارداد لري چې مثلا کله چې ډوډۍ مو کم شي قدرمن دوستان دا ډېر جالبه ده ولا ماشاءالله دا خو یو نوښت دی نو د دې قرارداد د دې تقریبا 4 میاشتې څخه د مخه د بل رستورانت سره ما درلودلی نو کله چې ما د دې رستورانت ډوډۍ ولیدل د دې رستورانت خلک مې ولیدل د دې اخلاق مې ولیدل د دې رسیدګي مې ولیدل نو ډېر ښه خوند یې راکړی ښه جالبه خوند یې راکړی نو په دې خاطر باندې ما هغه قرارداد د هغو خلکو سره لغوه کړی د دوی سره مې بیا وکړي او کله چې په روژه کې په د روژه کې عموما ما قراردادونه به مې درلودل په چینی شپخانه کې مې مریضانو ته هلته ډوډۍ ورکول نو د پیوازان به راکړله ډوډۍ بیا خوړل چې په دې په مابینځ کې به ما ته یو بل داسې قرارداد پېښ سو هغه به بیا ما د پیکو قرارداد وکړي ورته به مې ویل چې دونه اندازه پیکونه ما ته جوړ کړه دونه اندازه شی ما ته جوړ کړه چې زه در خلکو پورې ور ورسوم نو هغه به مې زه به خپل په کار اخته وم دوی ته به مې دا کار ور وسپارئ دوی به دا کار راته چمتو کوي برابر بیا کوي بیا به مې دا پیکونه چې کوم سړي به ما ته هغه قرارداد راکړی یا خبره بیا راسره کړې وه هغه ته به مې هغه شی ور تسلیم کړي نو په دې خطر باندې دغه د ودونو سره چې مثال د خبرې زه کوشش کوم چې د خلکو بېعزتي ونه سي د خلکو رنګزردي ونه سي نو داسې یو دوې لارې او طریقې مې ورته جوړې کړي دي یوه لار و طریقه یې دغه ده چې د بازار څخه په لنډ وخت کې ژر تر ژره ما ته ډوډۍ را رسېږي او په لیرو سره علاقو کې هلته چې مثال د ډوډۍ رسیدګي نه کېږي هغو سره بیا زه داسې یو طریقه باسم قدرمنو دوستانو ډېره زیاته مننه چې تر دم ګړۍ پورې لا هم موږ تعقیبوئ موږ وینئ زموږ بانډار اورئ نو محترم فضلي صاحب سره به بانډار کوو او هیره مو نه وي چې د وطندوست صاحب ځای او د فضلي ځای ته حتما درځو او تاسې در ښکاره کوم چې د دوی ځایونه څنګه دي دی به هم خپل ادرس ووایي که چیرې بیا تاسو هم ورتللی کوم یو شادي درلودله د خیر سره بس به دی اشپزي درته کوي هغه اشپزي به درته اماده کوي خو د هغه تر مخه به فضلي صاحب یوه داسې خاطره راته وایي کله چې ډوډۍ خلاصه وي او څنګه خاطره هغه بیا دی راته وایي تقریبا حاجي صاحب 14 کاله کېږي ماشاءالله چې زه په دې کې سبقته یعنې په دې 14 کاله کې تر اوسه پورې داسې د یو کور محفل زما څخه رنګزرده نه دی پاته سوی چې پر هغو دې ډوډۍ خلاصه سوې ماشاءالله
خاطره یې ووایه چې مثلا دا د ښه خواړه درته پخ کړي وه نه یو جالب یې راته وایه ښه خندونکی چې اخر کې سره روانېږي درته وایي چې پیسې بیا بل کال درکړم هغه خو شته هغه کیدای شي اکثر یا مثلا زما مشتریان خبرې یا مې ویني یا دوی دغه کوي داسې پر اکثرو مشتریانو باندې زما ډېرې پیسې پاتې دي یعنې داسې کسان لا سته حاجي صاحب چې یو وخت یې زوی د کوره څخه راووتی زوی راووتی ما ورته دلته ورته پلار ته چې ستا د واده پیسې خو راکړه داسې اکثریت موضوعاتونه شته او ترخه خاطره یې وخت داسې خاطره را باندې راغلې ده چې زه خپله نه یم پوه شوی چې دا اوس څنګه پیښه وسوه څنګه وسول یو کور ته ولاړلم د هغوی یو کوچنی دسمال و د دې نه تقریبا داسې یو 6 کاله کېږي نو کور ته چې ورغلم د کور خلک به برمال وروره دا موږ دا کور و دا ځای دلته خو زه اشپزي نه شم کولی ما ته داسې یو فارغه ځای راوښوي چې مثال د کور محفل څخه لرې یم د کور د محفل مابین کې زه اشپزي نه شم کولی الحال وروره ستا هم خوندې دي و ستا هم باندې زه هم هغه خو صحیح دی چې زما دي مګر اما د دوی په محفل په مابین کې زه اشپزي نه شم کولی بره ولا سمه داسې بوتلم په سرای نه ایستلم یو دلانچه ور په د دلانچه کې وه دا ته بیا غم دا بیا نه ورته ویلي چې پروان له ته زموږ د مور پر ځای نو په دې دلانچه کې چې مې اشپزي شروع کړل حاجي صاحب تقریبا د وروجې کار مې د غوښو د دې شیانو کار مې ور خلاص کړي دم مې کړل دیګونه ورجې مې 2 دیګه و یو دیګ مې دم کړي اخري دیګ ورجې پاته شوې دا چې مې دم کړي چې دا ونه پر واچوي بلا په دې پوهېدمه چې غوځارېږم دروازې چې راوتلم بلا مې نور څه نه کول هغه چې مې د دلنچې دروازه خلاصه کړل د باندې پرېوتله پروته چې ناچار شم په دې کې 2 شپې 2 ورځې تېرې شوي دي چې بیا زه راپورته شولم په چینی شبخانه کې پروت نو بیا زما هېڅ سر نه خلاصېدی چې خدایه دا اوس ته راغلی څنګه یې د کومې خوا راغلی څنګه راغلی ولې پروت کېدای شي هغه ورځ ځینې هېرې شي پلارکۍ راسته شول د واده سانه دا دسمال سانه و هغه دغه و هغه مې ټوله هېر و چې ته اوس یې څوک د کومه ځای سره راغلی ګر سره کې مې د یاداشت تللی و نو بیا چې کله سره سم شولم فعاله شولم ډاکټر راغلی راته ویلې وروره څنګه یې اوس ما شکر دی الحمدلله ښه یم زه څنګه چا دلته راویستلم کله یې راویستلم نو بلا ول بس یې دی چې ښایي بلا هېڅ خبره نشته ډاکټر ولاړلی ډاکټر چې ولاړلی زه په دا چپرکټ پروت وم هغه د مریضانو کالي یې راغوستي وه نو خو مریضان چې تا تر معلومېږي چې کوم شیان بسته و هغه شیان راته بسته و سره برابر و والله مې هغه شیان مې سره خلاص کړه شاوخوا مې وکتل سر ته مې کالي پراته و هغه مې پسې واغوسته دې خبرې ته ځان د شبخانې سره ووتم ښه ډېره زیاته ونه ډېره ترخه خاطره را باندې راغلې دا ترخه وه باندې ترخه وه که در بیا چې کله در کوره پرې راورسېدلم چې کور دروازې ته ودرېدلم برې مې سانه را په یاد شوه چې او ته خو هلته داسې چپه شولې هغه تور دلنچۍ کې په توره دلنچۍ دا ځای خو په دې نه وویل چې تا شپه ځې که نه یې اشپزي مشپزي مې یار وم زه دلته چا راویستلم د کوره څخه او یو دغه صحنه وه چې کله د شفاخانې سره ووتلم هغه مهال چې و مازدیګر مهال و نو زه چې د شفاخانې مخ ته ودرېدلم داسې کیرانۍ واخیسته ما د لمر ولې د چپې خوا راختلی دا یوه پوښتنه نګهدی جواب کې حدیث صاحب چې دا د ښځو وام و پیرانۍ و که اکسیجن کم شو اکسیجن کم شو وام نو تل داسې موضوع چې اوس بیخي د دماغ کار پرېږدي خیر په هر صورت دا جواب پسې په لنډو کې ورته ووایه چې په دې کې چې و تقریبا 6 دیګه وه 2 د غوښو وه 2 د چرګ د غوښو وه 2 د وروجې وه نو دغه دلانچه داسې یو کوچنی وډال وه په دې خاطر دلته اور هم ډېر و کېدای شي د اور اکسیجن کم شوی یې په دې خاطر باندې زه دغه شوی یم دروازه مې هم په ځان سپیش کړې بس نو دومره دغه بیداري مې که لږ بولې که ډېر
چې راووتلم بلا چپه شوم. قدرمنو دوستانو چې فضلي صاحب مې د ډوډۍ وویستې د ده څه بخښنه غواړم. ښه خوند یې وکړي، بنډارو مجلس یې ښه خوند وکړي او دا یې زما سره کول چې د ده ځای ته ورځم، خو د ځای ادرس یې نه وویل. اوس به دی د ځای ادرس بیا ووایي. انشاءالله زما ځای چې دی په میرویس مینه کې د پنجوي دروای چې د میوې د مارکیټ خواته راځي، د اجي کاکا عبدالرازق پمپ دی، د هغه پر مخامخ باندې زما اشپزخانه ده. نوم لري؟ د ګران اشپزخانه، د ګران فضلي اشپزخانه. بس انشاءالله چې دا چا څه پوښتنه وکړي ورښیي. میرویس مینه کې هر سړي ته چې وایي چې د ګران اشپزخانه، هغه یې داسې ډایرکټ ورښیي چې دلته ځه. بله قدرمنو دوستانو، تاسو که چیرې په پنجوایي ولسوالۍ کې اوسېږئ نږدې ښار ته او داسې د 7 ناحیې د همداشان د 8 ناحیې د ته نږدې یاست، بل ځای د خپل د ودونو مثلا د شادیو خواړه په بل چا مه پخوئ، په فضلي صاحب یې پاخه کړئ چې خوند پر واخلئ. ښه فضلي صاحب چې لیدونکو ونه غمیږو، په لنډو کې دغه کیسې ځواب هم ووایه چې بره زو سره مخه ښه کوو. نو دا کیسې داسې یو دغه دی چې تا په کوڅه کې روان یې، پلونه دې نه معلومېږي، پلونه دې شاته نه پاتېږي. شاته نه پاتېږي. دا خو باد دی، باد چې په کوڅه کې روان یې، نو د هغه ته روان یې؟ زه روان یم. نو خو دا کیسې دغسې ده، زه خو باد نه یم، خو دا کیسې دغسې ده. په مثال سره کله یو څوک چې بله کیسې وایي دغه پر چا باندې وایي الته ټاک شین غر د دود ډاک، دا څه شي دی؟ نه داسې یو کیسه یې. نو اوس غر چیرې دی، چلم چیرې دی؟ دا خو یو چلم دی چې خلک یې څکوي، دود کوي. نو اوس هم دا ځواب دغه ځواب انشاءالله زما د ځواب د خوا څخه خو دغه دی چې باد دی. یا نه باد نه دی. څنګه سته خوند به نهلته وکړي چې حدیث صاحب په پای کې وایي چې زما خپله نه دی زده. ښه څه خبر شوئ؟ ما دغسې سر خلاصي ولې نه پاتې نه لږ پښې شو، یا خو دې ته روان یې. یا نو قدرمنو دوستانو، زه بیا ځواب درته وایم. انشاءالله که دا نه نو چې روان یې، زه روان یم، خو زما سایه روانه ده، زما د سایې خو پل نه پاتېږي، سایه خو به نه. یا جواب یې وایم، څه اجازه ده؟ نو قدرمنو دوستانو، د دې ځواب به څه شي کېدای شي تاسو هم په دماغ کې ګرځولی وي. نو د دې ځواب دا دی، فضلي صاحب، همداشان رحماني صاحب، محمد ابراهیم جانه، کله چې ته په کوڅه کې روان یې، مخامخ نه یې روان، شاته روان یې، پلونه شاته نه پاتېږي، مخ ته پاتېږي. خو یوازې ریوه شي چې حدیث صاحب ته ملامت یې، ریوه سوټي به دې راښولی وای. که موږ ملامت چې موږ پوښتنه داسې کړې وای چې آر که ډېر. نو دوستانو، د کیسې ځواب دا دی چې په کوڅه کې روان یې، خو پلونه دې شاته نه پاتېږي. رښتیا هم ته شاته روان یې، پلونه دې مخ ته پاتېږي. نو چې کله شاته روان یې طبعا نو پلونه مخ ته پاتېږي، شاته نه پاتېږي. او که ته مخامخ روان یې، انسان هم لیور سو، مخامخ روان تګ هم لري نه. ښه یو څه لرې؟ په شا باندې به سړی نه ځي په کوڅه کې. نو خو کیسې ده، نو کیسې ده، نو دا خو دا ده. بېرته ته خپله خبره واکړه، ټک د غرو د خاورو ډک کچي دی، دلته ټک دلته ټک. هغې کیسې دي تېرېږي، مګر او دا چې دی اوسلې زما په نظر او زما په فکر، باد په کوڅه کې چې تېرېږي پل یې نه پاتېږي. باد و باد باد نه، ته روان یې. ښه خیر په هر صورت قدرمنو دوستانو، که مناسب سره سوی و انشاءالله ام به د رحماني صاحب سره په یو بل ځای کې مجلس وکم، ام به د محترم ابراهیم جان سره به بل ځای مجلس وکم، د وطندو صاحب سره به د ده په دکان کې د ملت کور په اوله څانګه کې، یعنی د ډبرو پله د اسمانو پله سره چې کومه څانګه د ملت کور ده، هلته به ورځم، د ده سره به مجلس کوم. او د محترم ګران فضلي سره به ځم په میرویس مینه، په میرویس مینه کې اول بته هلته د ده په اشپزخانه کې به مجلس کوم چې دی اشپزي کوي، هغه به موږ سره ښیي، هلته به مجلس کوم. نو قدرمنو دوستانو، دا ترکمن هرات رستورانت دی چې د اوله ناحیه ده د فیروز سالون پر مخامخ. نو دا هغه ځای دی، د دوی په ځای کې مو دغه خپرونه جوړه کړله. تر یو بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درنه چوپړ ته راګرځم، تاسو پر لایزاله او ستر رب سپارم. و هیرو منسي قدرمنو دوستانو، دا خپرونه در سره لایک کړي، د خپلو دوستانو سره شیر کړي، او همداشان یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړي، او هغه زنګولی هم ووایي چې تر څو دغسې خپرونې نورې هم تاسو ته یوټیوب چینل مخ ته راوړي چې دغه دوی بیا یوه خپرونه جوړه کړې ده. کور مو آباد، الله مو ژوندي لره.